وعلیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې یو ښځه د حیض په حالت کې نو خو جماع نه ده ورسره وه، نو دوی بیا استمناء بالیت چې د ښځې په لاس سړی ځان معذور کوي، دوی دا بعضې نانڅه مې اورېدلي چې دا مکروه تنزیهي عمل دی. محترمه بار بار موږ درته ویلي هم دي چې د علماو خبر موږ ته مطرح کوئ، چې علماو درته ویل دي بس نو پر هغه قناعت وکړئ، کفایت وکړئ، دا شک مه پیدا کوئ. د بني اسرائیل چې هلاک شول په دې شکوکو شک پر لیدی د علماو خبر دی ودې به زړه ته نه ولېدله. ډېر خلک داسې شته چې د کلي د عالم خبره یې زړه ته نه ولېږي، د واټساپ ته یې بیا زړه ته ولېږي، یا د یو رادیو د مولوي صاحب ته یې زړه ته ولېږي. نو دا شک مه پیدا کوئ. محترم فقهای کرام وایي چې استمناء بالیت د ښځې په لاس باندې ځان معذور کول، دا که دوی شهوت پر غالبه شي چې مثلا په حیض کې جماع راسه ونیسي بیا پروا نه لري، او یا مثلا د زنا خطره چې بل ځای زنا راسه ونیسي بیا پروا نه لري. که داسې په عادي حالاتو کې په ښځه ځان موښي یا د ښځې په لاس ځان معذور کړي نو بیا فقها وایي دا مکروه تنزیهي عمل دی. مکروه تنزیهي عمل هغه دی چې خلاف الاولا کار دی. موسوعة الفقهیه جلد 4 صفحه 101 مباحث الاستمناء بالید. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.